سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په مشرۍ د نارنج ګل دودیزې مشاعرې د جوړېدو په موخه د وري په 5مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې غونډه وشوه چې د کمیټې مسؤلینو او یو شمېر نورو پکې ګډون کړی. ننګرهار والي د نارنج ګل دودیزې مشاعرې د جوړېدو په موخه د کمیټې مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د هیواد په کچه وتلي شاعران او د شعر مینوال یا د مشاعرې ته دعوت کړي. هغه همدارس لارښوونه وکړه چې د مشاعرې د جوړېدو پر مهال د شاعرانو ته سپارښتنه وشي ترڅو د شعر په ژبه د توهین او ملي ګټو ته د زیان پر ځای د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په موخه خپل شعرونه ولولي. د ولایت مقام د سکتوري خدمتونو رئیس احمدشاه سادات وویل د مشاعرې د جوړېدو په موخه 5 کمیټې جوړې کړي چې عملاً په چارو پیل کړي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ صمیم وویل د کمیټې له لوري د مشاعرې نیټه د روانې میاشتې 10مه نیټه ټاکل شوې چې د سهار له 8 بجو څخه به د دودیزه مشاعره پیل شي. د جلال آباد ښاروال کار او ټولنیزو چارو ښار جوړونې او اطلاعات او فرهنګ رئیسانو ننګرهار والي ته ډاډ ورکړ چې د مشاعرې د جوړېدو په موخه به لا هم بشپړ چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی چې د وري په 10مه د ننګرهار ولایت په مرکز کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره ترسره شي چې هیوادوال پکې پرته له کار څخه ګډون کولی شي.